ډاکټره زه دننه ځم. سمه ده ډلګۍ مشره پام کوه. پلان ونیسئ. ما ته وګوره مشاور صاحب چیرته دی؟ مشاور صاحب د باندې ووته. لاس کې یوه بکسه وه هغه دې ولیدله چیرته ده؟ کله چې د باندې ووته بکسه یې هم په لاس کې وه. موږ خپل کار ته دوام ورکړو. سمه ده دوام ورکوئ. ښکاري ما ته ښه غوږ شه. څه خبره ده جګړه نه؟ کومه ستونزه ده؟ مشاوره پام کوه چې له ما سره چل ونه کړې. زه پوهېږم چې ته پټکي کې هغه بکسه د غونډې ځای کې کېده. نه پلاره نه. غلی شه. د به مو وخت 45 دقیقې عیار شوی و او 3 دقیقې وروسته چاودنه کوي. هغه بکسه د غونډې ځای ته ویسه کنه نو دا لور دی. وژنم مشاوره. له خپل هېواد لور ځان او له جوړې شوې غونډې سره خیانت نه کوم چې خپله مړ شم ډېر به ښه وي. پیزا سره خو به مړ شم. بم به زما په لاس کې چاودنه وکړي. مشاوره اوس نو ټلیفون ته دې وګوره. پلاره پلاره لورې ګرانې هغه بکسه به د غونډې په ځای کې ږدې پوه شوې. ګډونوال به په بم والوځوې. 3 دقیقې وخت لرې. یا به د غونډې ګډونوال مړه کېږي یا به ته او لور دې مړه شئ. پرېکړه دې وکړه. ما خو درته وویل خو ته پوه نه شوې که نه؟ بم به زما په لاس کې چاودنه وکړي. ته خپلې موخې ته نشې رسېدلی. مشاور صاحب مشاور صاحب وړاندې را نه شي. پام کوه چې داسې ونه کړې. وړاندې مه راځه جګړه نه. بل ځل ته درته نه وایم. مشاور صاحب هغه بکسه دې له ځانه لرې کړه. ستاسې لور ژغورو. تاسې بریالي نه شوئ. زما لور مو ونه شوه ژغورلی. جګړه نه. جلیله درته وایم زر کوه نجلۍ ته زر ځان ورسوه. زر کوه. سمه وکړه. ماشه ډلګۍ مشر دننه لاړه. ستا خپله خوښه ده مشاوره. لور به دې ستا له امله مړه شي. پلاره پلاره نه داسې مه کوه. پلاره 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 نه نه داسې مه کوه. خیر دی نه داسې مه کوه. نه نه لورې لورې زینب مې لور مې مړه شوه. زما لورې ووژله. قومندان صاحب قومندان صاحب نجلۍ مو وژغورله. بیا یې وایم قومندان صاحب زینب مو وژغورله. ډاکټره نجلۍ خو شکله د ځای نه ځو. صبر وکړه. سمه ده.
صبر وکړه سمه ده خورې اندېښنه مه کوه راځه مشاور صاحب ستاسې لور وژغورل شوه زینب وژغورل شوه په تاسې باور نه کوم ستاسې له امله هغه مړه شوه وایم چې لور مو وژغورل شوه ستاسې د بېغورۍ له امله زما لور مړه شوه جلیله د هغه ښکاري د ټلیفون له لارې زر زینبه ښکاره کړه واسطې وله هغه ټلیفون واخله زینب فلمبرداري که پلاره زه ښه یم خدایا له تاله ډېر شکر کوم زینب مې لور مې قومندان صاحب هغه بکسه له ځان نه لرې کوئ زر کوئ کیدای شي بم چاودنه وکړي زر کوئ مشاور صاحب هغه بکسه باید زر لرې وغورځوئ مشاور صاحب څه کوئ صبر وکړه څه کوئ زر کوه ډاکټره زر کوه چې وځو سمه ده خوښه مې کړه زر کوه خورې پاسې که زر کوه مخکې شه مشاور صاحب زر کوه منډه کوي څه خبره ده سمه ده راغله څه وشول مشاور صاحب کورشاده خپل هیواد سره دې ولې دومره مینه وکړه مشاور صاحب ښه زر امبولانس راوغواړئ سمه ده هله زر زر کوئ سیمه د کنټرول لاندې راولئ مشاور صاحب ښه بله کورشاده دلته څه وشول دا کار د چا دی چا چې زینب تښتولې وه هغه له مشاور صاحب نه وغوښتل چې په غونډه کې بم ته چاودنه ورکړي خو مشاور صاحب داسې کار ونه کړ دا هر څه ستا له امله وشول زموږ لور مو نشو ژغورلی د دې پېښې عملي سنګریان دي ستاسې ناسکه لور مو وژغورله جاویدان مېرمنې زینب لورې مونږ ډېر بډار شو زینب په خیر راغلی لورې چا چې زینب تختولې وه مردار شو خپله سزا یې ولیدله نه دی مړ شوی اوس هم ژوندی دی نه دی مړ شوی اوس مهال له موږ سره دی غواړو چې اظهارات ورنه واخلو پلار مې چېرته دی لورې پلار دی زینب باید آرامه اوسي په پلار مې څه وشول ټپي دی په روغتون کې دی خیر دی زه غواړم چې پلار مې در وګورم سمه ده لورې وربشي خو لومړی باید لاس دې ولیدل شي ښاغلی ډاکټره له موږ سره راځئ مهرباني وکړئ هغه ښکاري نومی کس چېرته دی دلګی مشر او امیر هغه پټ کړی دی زینب ډاکټر له هغه ځای نه راوستله هغوی ونه شوه کړی چې له هغه ځای نه راووځي هغه ځای ګواښونکی دی موږ باید پوه شو چې چا مشاور ته دا پلان جوړ کړی و جګړه نه هغه ښکاري نومی د شیطانانو مشر ماته راولی زمریه پوه شوم قومندان صاحب امر هم پر ځای کېږي زه په خپل موټر کې درځم نازا وی ویل چې دیلان ټپي ده تر اوسه به یې څه کړي دي
دیلان خور جانې ډېر شکر دی نازه ته ښه یې که نه دیلان تا زه ووژلم تا زه ووژلم نه تا زه ووژلم زه دې ووژلم تا زه ووژلم مرداره وم دې تا زه ووژلم نه دیلان دیلان زما له امله مړه شوې زما له امله داسې وشول زه اوس خپل ځان څنګه وبخم دیلان ډلګي مشر ته څه ووایم ها څه ووایم خدایا خورې ته څوک یې دلته په یوازې ځان څه کوې په دې نجلۍ څه شوي حالات دې ښه نه ښکاري واخله یو غړپ اوبه وڅښه د ملګري لپاره د مرسته وکم نه لرې اوسه لرې اوسه له دې نه لرې اوسه لاس دې مه وړاندې کوه په ښخولو کې مرسته وکم درته مې ویل چې نه ما خپل غم ته یوازې پرېږده بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم
تېره ورځ مې ستا د دې ملګرې یوه ویډیو ولیدل. د څه شي ویډیو؟ په ویډیو کې څه بل؟ سهار وخت له یوې ډلې سره مخامخ شوم. له ما نه یې شودې واخیستلې. کله چې ما شودې لوشلې هغوی یوه ویډیو لیدله. ما هم ویډیو ولیدله. د دې نجلۍ ویډیو وه. دا څه معنا لري چې د دې ویډیو وه؟ د همدې فلم برداري وه. هغه څه ډول ویډیو وه سم حال وایه. د دې نجلۍ چغې او د هغه کسانو ملنډې مې اوس هم یادېږي. څه ډول وخت راغلی. څه بد اخلاقه کسان پیدا شوي. هم بد اخلاقي کوي او هم هغه فلم برداري کوي. وروسته بیا هغه ویډیو اخلي په انټرنیټ کې یې خپروي. نه زمانه اوس آخره شوې ده. داسې نشي کېدلی. په خبره پوه شوې؟ داسې نشي کېدلی. دا ته څه وایې؟ ها؟ دیلان، جلیل، خدایا خدای دې تاسو ټول ووهي. هغه ویډیو تاسو په انټرنیټ کې نشئ خپرولی. زه هغه ویډیو تاسو نه حتما اخلم. اخلم. تر دې ځایه پورې راوستلې. تا مریم وژله. خپله ملګرې دې مړه شوه. مه ژاړه. دا خو یې لا پیل دی. وبه ګورې چې نور څه کېږي. خوشې کوئ. داسې مه کوئ. خوشې کوئ. خوشې کوئ. نه. داسې مه کوئ. کم عقله. دا ویډیو د په انټرنیټ کې خپاره نه شوه کړئ. که دا ویډیو انټرنیټ کې خپاره شوه ډېر کسان دې وګوري. د نجلۍ ټلیفون ته زنګ راغی. زر کوه دیلان، زر کوه تلیفون ته ځواب ورکه. دیلان زیم جلیل. دیلان زیم جلیل. غږ مې اورې دیلان. تلیفونی پورته که خو خبرې ونه کړې. کومه ستونزه ده قومندان صاحب؟ تلیفونی پورته که خبرې ونه کړې. زه پوه نه شوم چې ولې یې داسې وکړل. خدای مهربان دی. اندېښنه مه کوئ. انشاءالله چې کومه ستونزه به نه وي. نازا وویل چې غټه پې شوې ده. انشاءالله چې خیرات به وي. ژوند ورکوونکی او ژوند اخیستونکی خدای دی. ګورو چې خدای څه کوي. هر څه چې کوي ښه کوي. خیر کې په ماته وشول. سر مې ګرځي. په سترګو مې تیاره راځي. چیرته یا باسه؟ تاسې په دې نه پوهېږئ چې زه څوک یم؟ د دیلان ویډیو له تاسو شیطانانو نه اخلم. بله ته څه وایې؟ ځواب راکړه که نه؟ ته څوک یې؟
ته ښه وخت کې پیدا شوې ژوندی دې نه پرېږدم مریم ته چېرته یې د دې هر څه لامل ته یې مریم دا هر څه ستا له امله وشول ستا له امله دې لړ مړه شوه ته پوهه شوې خدایا داسې نشي کېدلی خدایا هغوی څه کړي که هغه ویډیو خپره شي خبره خرابېږي د هغې مشر به تباه شي زه دې کار ته اجازه نه درکوم هېڅکله م اجازه نه درکوم په مشاور باندې به هم ته چاودنه ورکوي که به هم ته چاودنه ورنه کړه نو لورې وژني ویډیو ترې اخلم خورې ته اندېښنه مه کوه هېڅوک به پوه نه شي چې په تا څه وشول فریده توفراق د سکیلر کلی ستاسې ځای مې پیدا کړ اوس نو د دیلان غچ له تاسې نه اخلم د نورو خلکو د عبرت لپاره تاسې ټول ژوندي ښخوم ستاسو ټولې ویډیو به په انټرنیټ کې خپره شي درځم کومه ښځه مو چې وژلې ملګری یې راځي ښه سزا ورکوو هغه ډېره چالاکه ښځه ده موږ ټولو ولیده ډېر پام کوئ هلکانو د هغې له امله زما ورور ووژل شو چې راغله ښه سزا ورته ورکوو هغه داسې فلم برداري کوم چې ټولو خلکو ته به په زړه پورې وي پاڅېږئ زر کوئ هغوی را روان دي دې خواته راځي هغه ترې زر وژغورئ خواره شئ
ما ته وګوره که چیرې غږ دې وویسته نو لوڼ دلته څوک نشته. تاسو له کومې ډلې نه یئ؟ له مرکز نه راغلی یو. دا هم ډګرمن دی. په موږ ملنډې وهې. موږ د یو سازمان غړي نه یو. ته څوک یې؟ څنګه داسې په ځیر ځیر ګورې؟ وی ویل دننه څوک نشته واده نه اورېدل؟ فاضله کار ستا دی. ښکاري وتښتېده. حتما له تا سره اړیکه نیسي. خبر اوسه. هغوی څنګه همداسې لاړل؟ ته دا پخې خبرې له چا نه زده کړې چې هر وخت یې کوي واسطې والا؟ له دین نه قمندان صاحب، له دین نه. خدای دې وکړي چې عمل دې ښه وي. ځینې کسان په ډېرو خبرو پوهېږي خو کله چې عمل ته یې وګوري هیڅ عمل پرې نه کوي واسطې والا. څه هغه خو تښتېدلی منډه که هله دې کار ته وګوره. دې باندې راووځه، مونږ کار لرو. هغه سړی چېرته پټ شو؟ فاضل قماندانه، فاضل قماندانه، فاضل قماندانه، فاضل قماندانه، ځواب راکړه. فاضل قماندانه، فاضل قماندانه، فاضل قماندانه، فاضل قماندانه، عقل دې ځواب راکړه. څوک یې؟ فاضل قماندانه، زه یم ښکاري. چېرته یې؟ ما پسې سونګریان را روان دي. ما وژغوره فاضل قماندانه. سمه ده، ته چېرته یې؟ د کلي په وروستۍ برخه کې په کرونده کې یم. مل دې ځای نه وباسه فاضله. هر څومره پیسې چې غواړې زه یې درکوم. ډېرې پیسې لرم، بسنه کوي چې ومې ژغورې. سمه ده، درځم. ښکاري ته دلته یوازې څه کوې؟ ته خو بیخي کم عقل یې. ته اوس د مشر د وهلو هڅه کوې. په رښتیا چې زیاتی کوې. دا د خپله سزا دې ولیدله. ډلګی مشر ملګري، زه خو دې بیخي وډار کړم. دا څه شی دی؟ دا رشیدې له ستورو نه ډکه ده. دا ستوري والا د رشیدې له کوم ځای نه پیدا کړه؟ ما ته وګوره ډاکټره، که یوه بله خبره دې وکړه دا ستوري دې په خوله کې دننه کوم. په رښتیا چې ته په ټوکو هیڅ نه پوهېږې ملګريه. د ټوکو پوهېدلو وړتیا دې صفر ده، صفر. امیره، شاوخوا سیمه کنټرول کړه. امر پر ځای کې قمندان صاحب. دلته راشه، پاڅېږه. د مشاور د لور د تښتولو پلان چا جوړ کړه؟ ته چاته کار کوې؟
خبرې وکړه ووایه چې لارښوونکی دی څوک دی تا ته وایم حال ووایم صبر که وایم درته وایم خبرې وکړه دلته راشه حال ووایه ماشه په رښتیا چې ژوندی اوسئ یعنې ماشاءالله یعنې هغه ته ډېر ښه وهل ورکوئ درته وایم کاس وکړه ما ته د هغه نوم واخله قومندان صاحب بیخي ما غوندې چلان دې پیل کړی نه ماشه پام کوه چې د غوندې عصب خرابی نه شئ درته وایم خبرې وکړه د چا کاس یې د چا کاس یې تا ته څوک امر درکوي څوک غواړي چې زموږ په هېواد کې ناورین رامنځته شي زر کوه خبرې وکړه قومندان صاحب ګیدړان دې خو ته راځي دې سړي هغوی ته خبر ورکړ له دې ځای نه باید زر تر زر ووځو قومندان صاحب جلیله لومړی زه او ته وړاندې ورځو ډاکټره ته هم دلته اوسه څه خبره ده ماشه وتښتېده قومندان صاحب جلیله ښکاري تښتي ویلیسه زه دلته یم ښکاري راځه وکئ قومندان صاحب هغه سړی تښتي قومندان صاحب مخامخ یو راکشچي دی ډاکټره له هغه ځای نه راووځه مونږ باید زر له دې ځای نه ووځو ماشه دا تا څه وکړل نښه ویشتل دې ولیدل واسطې والا کله خدای نه مرسته وغواړئ هغه هر کار اسانه دی هر کار کیږي یو کار چې ناشونی هم وي هغه کیږي د اوس څه وویل ماشه جان هلته به څه ووایو قومندان صاحب هغه همداسې پرېږدو راکټ شي راکټ دی هغه سونګریان خو ټول لاړل وتښتېدل هغوی دومره په اسانۍ نه تښتي تر څو چې ما ونه نیسي ارامه نه کښېني اندېښنه مه کوه دومره مه ډارېږه زه م له تا نه ساتنه کوم او هم ستا له هغې پېغلې خور نه چې په تا ډېره ګرانه هغه په دې کار کې مخکېله وه د ډېرو پیسو ژمنه دې را سره کړې ده مه هېروه سمه ده زه خپله ژمنه پوره کوم وبه ګورو